ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بلخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. په بلخ ولایت کې د عاشورا مراسم په یو خوندي فضا کې ترسره شول. ورته مهال د اهل تشیع او شمیر خلکو، علماو او قومي مشرانو د اسلامي امارت د همکارۍ او امنیتي تدابیرو څخه د ستاینې ترڅنګ وایي چې دوی خپل مذهبي مراسم په بشپړ خوندي فضا کې ترسره کړل. په بلخ ولایت کې د عاشورا مراسم په یو خوندي فضا کې ترسره شول. په بلخ ولایت کې د اهل تشیع له عالمانو څخه علي یاور وایي چې د عاشورا مراسمو له پیله تر پایه پورې د حسیني ازادارانو خپل مذهبي مراسم په پراخه کچه او په بشپړ امنیت کې ولمنځل، چې په دې برخه کې د اسلامي امارت د امنیتي تدابیرو څخه ستاینه وکړه. در طول همین دهه محرم، دهه عاشورا، عزیزان ما هم شبها مراسم داشته و هم روزها مراسم داشته و مراسم خوبی هم داشته، گسترده، عمیق و با حضور پرشور مردم، چه زنها چه مردها داشته. و این حضور پرشور به خاطر این بوده که امنیت انصافا تأمین شده. د بلخ ولایت اوسیدونکی غلام رسول هم د عاشورا په مراسمو کې د اسلامي امارت د ځواکونو د هڅو او امنیتي تدابیرو څخه ستاینه وکړه او ویل چې اسلامي امارت د هیواد د ټولو اتباعو امنیت په مساوي ډول تامین کړی، پرته له دې چې مذهب او نژاد په پام کې ونیول سي. امنیت ما 100% تامین است. شب و روز مجاهدین زحمت تلاش خود را میکنه و این گپایی است که گپای بیرونی است، گپای خارجی است که این هزاره است، این ازبک است، این تاجیک است، این پشتون هاست. هزاره ها را اینطور کرد. ما از کل اقوام هستیم، در نمی مسجد ها، در نمی تکه خانه، کل اقوام یک جای است. د بلخ ولایت یو بل اوسیدونکی محمد صفا وایي چې په هیواد کې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره د غلو او اخلالګرو ډلو مخه نیول شوې او ټول خلک په یو خوندي چاپیریال کې ژوند کوي، چې په دې برخه کې د اسلامي امارت د چارواکو او زړورو ځواکونو د هڅو او خدماتو څخه مننه وکړه. دوز منافق بدین گم شده. برادر جانی شما زحمت کشیدین، برادر جانی ما و شما بسیار همدیگر شب روز میگردیم، کس هزار نمیته. بسیار خیلی امنیت خیلی خوب شده. شما برادر جانی خیلی همکاری میکنید قدیم مردم. په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته دا څلورم کال دی چې د عاشورا مراسم په خوندي فضا کې پای ته رسیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د انتاني ناروغیو روغتون چارواکي د موسمي ناروغیو د ناروغانو د درملنې لپاره د ځانګړو تابعیو څخه خبر ورکوي. د یاد روغتیايي مرکز چارواکي همدارز وایي چې دا تدابیر د هیواد د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د اصولو او لارښوونو پر بنسټ نیول شوی دی. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر نورالحق سیغاني په دې روغتیايي مرکز کې د موسمي ناروغیو د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د دې ادارې د نویو اقداماتو او تابعیو په اړه خبرې وکړې او ویل چې دې روغتون ته په ورځني توګه کابو 200 ناروغان مراجعه کوي. اکثریت امراض ساری با گرم شدن هوا تمام حشرات، میکروبا و گپا رشد میکنن، زندگیشان پس از از خواب زمستان برخواسته و زنده میشن به اصطلاح و سبب شیوع میشن. یک فصل گرما دیگه وقت میوه و پیداوار چیز سردرخته به اصطلاح زیاد میشه و که از استفاده میکنن اشخاص، اگر به صورت شکل درست و اصولی و بعد از شستشو استفاده نکنن سبب امراض میشه. ښاغلی سیغاني همدارنګه د انتاني ناروغیو په روغتون کې د شته امکاناتو او اسانتیاو په اړه داسې وایي. 4 دکتر داریم و 6 ترینی داریم و 2 ترینر و 5-6 نفر نرس قابل و گپا کاری اونا رو پیش میبریم. د انتاني ناروغیو په روغتون کې د ناروغ پایواز شفیع الله په دې روغتون کې د ساري ناروغیو په برخو کې د ډاکټرانو د درملنې او روغتي خدماتو څخه ستاینه کوي. مریض دارم چون که از دکتر صاحبا بسیار خرسند هستیم، خوش هستیم که از پیشان، چون که به وقت معینه
از مریضای ما مراقبت میکنن، با وقت دوا و پیچکاری است د وخت آمدن اینا تطبیق میکنن. د بلخ ولایت په انتاني روغتون کې یو بل ناروغ نور زمان وایي چې په دې روغتون کې ټول روغتیايي اسانتیاوې شتون لري او دا د خوښۍ خبره ده چې داسې یو طبي مرکز په بلخ ولایت کې فعالیت کوي. شکر خوشاله یم چې داسې شفاخانه شته چې موږ غم پکې خوړل کېږي. ډېر ښه ډاکټران دي، ډېره ښه تداوي ده دلته. نو خوشاله یو، له هر څه نه خوشاله یو، له تداوۍ نه له هر څه نه خوشاله یو. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د انتاني ناروغیو په څانګه کې د شته معلوماتو له مخې هره ورځ له 100 څخه ډیر ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي او د دې روغتون د روغتیايي کارکوونکو لخوا ورته خدمات وړاندې کیږي. د بلخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ملا پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.